بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن زما د خبرو او د صحبت موضوع ده د فلسطین او د فلسطین د دولت جوړېدل او په ده باندې دغه اوس چې کوم یو د ملګرو ملتونو ناسته وشوله، کوم کنفرانس چې راغوښتل شوی و په ده باندې ده چې دغه کنفرانس تر کومه پورې حقیقت لري. آیا دا واقعا د دولت د جوړولو لپاره دا اقدام دی یا مکملا د فلسطین د حذفولو لپاره؟ نو زه به خپل نظر وړاندې کوم. زه اکثرا چې نظر وړاندې کوم چون نظر زما دومره دغه نه خطرناکي، نو دا دعا کوم چې خدایه کوم شی چې زه وایم دا درست ثابت نشي. خدای دې وکړي چې د فلسطین حکومت او دولت جوړ شي، فلسطین خلکو ته آرامي او ازادي ورکړل شي. دا زموږ دعا ده او دا زموږ هیله او غوښتنه هم ده. دا چې د صحنې ته ګورو، تاریخ ته ګورو، واقعاتو ته ګورو، د هغې په رڼا کې چې کوم شی زه ګورم او تشریح کوم، هغه څه چې ویل کېږي هغه ماته نه ښکاري چې په صفحه د عمل کې پیاده شي. د ده لپاره زما دغه دومره یعنی نیکخیالي ورته نشته دی. د فلسطین په د دولت د رسمیت پیژندنې په هکله خو تیرو 80 کالو نه هڅې روانې دي چې په د فلسطین او د اسرائیل د دواړو څنګ تر څنګ دوه داسې دولت جوړ شي چې وشي کولی سره په برابرۍ کې ژوند وکړي. په اوایلو کې چې کله دغه جوړ شو، اسرائیل جوړ شو، نو عربو نه غوښتل چې دا من حیث یو دولت ومني او هلته دته یو حیثیت قایل شي. نو همدا علت و چې ټول عرب په هغه وخت کې مصر، اردن، لبنان، عربستان سعودي، عراق، سوریه، ترکیه، ټول اسلامي نړۍ خلاف و او په یو آواز و. ورو په مرور د زمان سره دغه آواز په حساب ډب کړلی شو او هغه خپل وزن و دغه د لاسه ورکړه، ځکه چې عربي نړۍ مشران چې ټول شاهي کورنۍ وې دا د غربي دغه استعمار لاندې لاړلې، د اسرائیل تر تاثیر لاندې لاړلې او د فلسطین هغه ملاتړ چې لازم و هغه ونه شو. په اصل کې د فلسطین د قضیه دغه اوس چې کوم کنفرانس فرانسې راغوښتی دی او انګلیس دغه حمایت کوي، په د انګلستان په پارلمان کې 220 تن اعضاو د دغه کړی دی چې باید د فلسطین دولت په رسمیت وپېژندل شي. په تاریخي لحاظ سره د فلسطین د خلکو د اسلامي نړۍ مجرمین چې دي همدغه دوه مملکته دي، یعنی انګلیس او فرانسه. ځکه چې په کال 1914 کې یعنی د مۍ میاشت وه چې دوه نظامی جاسوسان د فرانسې او انګلیس په نامه د جان پیکاک او فرانسوا دا سره کېناستل او داسې یو طرحې سره جوړه کړله چې باید د ترکیې عثمانیه ختمه شي او د دې په نتیجه کې دا اسلامي خاورې چې دي دا زموږ په منځ کې تقسیم شي او فلسطین چې دی دا د یهودو لپاره د دوی یو کور جوړ کړلی شي. دغه پیشنهاد فرانسې رئیس جمهور ته او پارلمان ته وړاندې شو او د انګلستان او دواړو پاس که او د په نتیجه کې د دانفور یو قرارداد چې 1913 کې امضا شو، په 1913 کې د اول نړیوال جنګ نه پس دا پیاده شو او په 1923 کې په کامله توګه کله چې ترک عثماني د منځه لاړه نو کمال اتاتورک قدرت ته ورسېده، نو دی دا خاوره تقسیم کړله او په 1948 کې دوی دغه جوړ که اسرائیل جوړ که. په ټول دغه وخت کې د 1913 نه تر 1948 پورې یعنی 10 کالو کې دوی د نړۍ د مختلفو ځایونو نه چې روسیه و، پولند و، هالند و، جرمني و، فرانسه و او د نورو ملکونو نه
اسرائیلیان راټول کړل او د فلسطین په ځمکو کې ورته کورونه واخیستل، ځمکې یې واخیستلې، دوی د آبادکاري شروع کړله تر څو چې دوی هلته میشت شي. او په 1948 کې بالاخره دوی دا مملکت جوړ کړ. د ده په مقابل کې 1948 کې عربي نړۍ وجنګېدله. پس له هغې نه یو بل جنګ هم وشو. بیا 1980 کې هغه لوی جنګ چې 6 ورځنی و چې په هغې کې اسلامي نړۍ عربي مملکتونه متحد شول او د غربي دغې مقابل کې ودرېدل، چې هغې په نتیجه کې غربي نړۍ مجبوره شوله چې اسرائیل باندې فشار راوړه چې کومې ځمکې نیولې وې صحرای سینا دا خوشي کړي او بیرته هلته په حساب عربان هغه پټرول چې بند کړي هغه آزاد کړلی شي. او د همدغې په نتیجه کې ګولان هایټس د سوریې خاوره اسرائیلیانو ونیوله، تر نن یې ونه کړه چې نن هغه د خپل په خاوره کې ضم کړله. او یو قرارداد په شورای امنیت کې پاس شو په نامه د قرارداد 242 چې په دې قرارداد کې دا ژمنه وشوه چې د دوو ملکونو دوو دولتونو چې د اسرائیل او د فلسطین څنګ تر څنګه باید جوړ کړلی شي. کله چې عربان د حاضر شول چې دا جوړ کړلی شي، په ده وخت کې چون دا جنګ اسرائیلیان وړه او اسرائیلیانو د مخالفت وکړ. او د 1980 نه تر اوسه پورې چې 2015 دی، یعنی څه کم 80 کاله تیریږي، دغه قرارداد چې 2 دولته باید جوړ شي دا پیاده نه کړلی شو. بار په شورا د اسامبله د ملګرو ملتونو کې د فلسطین د دولت د پیژندنې لپاره قراردادونه پاس شول او هغه رد کړلی شول، ویتو شول د امریکا او اروپایي ټولنې، دغه انګلیس او د همدغه فرانسې په لاس چې نن راغلی دي چې راځي دی ته یو دولت جوړ. دغه ظلم دغه جبر د فلسطینیانو سره دغه دواړو کړی دی. د دغه تاریخچې په رڼا کې زه تاسو ته دا کمې خبرې چې اوس وروسته کوم د ده په رڼا کې کوم. که دی واقعا فلسطین جوړول غوښتل، دی که واقعا غوښتل چې دوه دغه کې، نو د 1980 نه را په دې خوا د قرارداد ولې عملي نه شو؟ خاص استازی تعیین شو، معاشات یې واخیستل، موټرونه یې استعمال کړي، ښې ډوډۍ وخوړلې، خو 80 کالو کې یو قدم مثبت وانخیستل شو، بلکې منفي اسرائیل د فلسطین خاورې ورو ورو ونیولې. هغه خاوره چې په حساب 55% په تفاوت سره د اسرائیل او د عربو په دغه کې وه، نن د 55% د عربانو په 12.5% بدله شوې ده او هغه هم اوس اسرائیل نه مني او هغه ختمه ده. خپله د ملګرو ملتونو مشر انتوني ګوتریش وایي چې په دا کم رقم سره چې ښارګوټي لګیا دي جوړیږي د اسرائیلو د خوا نه، د ده کې د 2 دولتونو د جوړېدو امکانات نه ښکاري، ځکه چې اسرائیل هغه سیمې چې مربوط دي فلسطینیانو دي هلته هم ښارګوټی جوړ کړی دی، هلته هم اسرائیلیان یهودان راوځي، نو هلته څنګه عربان کولی شي خپل دولت جوړ کړي؟ نو هغه وایي چې د ده امکانات کم ښکاري. یعنی دا په خپله مظاهري چې دا یو دروغه لوبه ده. ګوتریش دا هم وایي چې تنها په کنفرانسونو او دیپلوماتیکو دغو نه کېږي، عملي اقداماتو ته ضرورت دی. عملي اقدامات څه شی دي؟ پروسه کال په شورا د اسامبله د ملګرو ملتونو کې 142 او بعضې راپورونو پاس 143 ممالکو د 103 ممالکو نه فلسطین خاوره یعنې وپېژندله او ویې ویلې چې ده ته باید رسمیت پیژندنه ورکړل شي، په حیث د دولت ملګرو ملتونو کې شامل شي. مګر هم دغه خبره چې کله شورای امنیت ته لاړله، امریکې دا ویتو کړله او د منځه یې ویوړله، ختمه یې کړله. نو په دې اساس باندې دا موږ ویلی شو چې دغه کنفرانس هم دی که د نتیجه هر څه راوځي چې کله شورای امنیت ته لاړ شي چې هلته باید دا پاس شي، هلته امریکا په یو دغې سره ویتو کوي او ختموي یې، دغه ټوله خواري اوبه وړي. بله خبره دا ده چې وزیر د خارجه د سعودي چې د کنفرانس کې دویم د دې کنفرانس وایاندو، اول فرانسه او دویم دی دا دغه وکړه چې دا پروژه یا دا کار چې دی شروع کړی دې باندې به 15 میاشتو کې عمل کیږي. په 15 میاشتو کې اسرائیل په دې فکر کې دی چې ټول عربان به د دې سیمې نه وباسي. پرون نتنیاهو خپل خبرو کې دا وویلې چې دی اراده لري چې ورو ورو غزې باندې دغه کې غزه ټوله ونیسي او حماس کاملا ختم کی. او تاسو په برنامو کې مسعود زیلی ویلي دي چې د استخباراتو رئیس دا خبره وکړه
چې دوی د ایتوپیا سره، دوی د لیبیا سره او د اندونیزیا سره خبرې کړې دي چې دا کسان باید منتقل شي آلته. نو دا خاوره ځان ته خالي کړي. هغوی اصلا معتقد نه دي. د همدې لپاره امریکا او اسرائیل د دې کنفرانس بایکاټ وکړ. د همدې لپاره امریکا په اروپایي ټولنو فشار راوړی چې تاسو به دې کنفرانس ته نه ځئ. که ځئ زما عکس العمل سره به مخ کېږئ. یعنې بعضې چې نه دي راغلي هغه علت همدا دی چې فشار یې راوړی دی. او د فرانسې او د انګلیس لوبه زه منافقانه لوبه ګڼم. هغه په کوم دلیل؟ په دغې دلیل چې دې کنفرانس 3 موخې ځان ته تعین کړي دي. اوله موخه دا ده چې په دې اوسني فلسطیني ادارې چې محمود عباس مشر دی د دې د حکومت د تشکیلاتو کاملا اصلاحات. دا یو کاملا مزدوره غلامه خرڅه شوې اداره ده د محمود عباس. دی پوهېږي دی د خپل د مصارف د اسرائیل نه اخلي، دی خپل مصارف د امریکې نه اخلي. دا دوه مملکت چې خلاف د فلسطین او د فلسطینیانو دي. دغه محمود عباس ته مصارف دغه دواړه ورکوي، اسرائیل او امریکا ورکوي. نو د څنګه داسې یو غلامه اداره چې کاملا تسلیمه ده په دغه 13 میاشتو کې جنګونو کې چې د غزې خلک تباه شول، د محمود عباس څه وکړل؟ دغه محمود عباس اوس هم دوی نه مني. دوی وایي چې نه باید د دنم اصلاح شي، یعنې کاملا باید ختم شي. یو دویم دغه ایښی دی چې حماس باید کاملا په نامه د حماس کوم حرکت باید په دې سیمه کې نه اوسي. که ته 2 سټیټه جوړی او ته فرضاً دلته امن غواړې او صلح راوړې، نو ته خو باید د دې خلکو چې څوک استازي، ځکه د غزې خلکو حماس ته رایه ورکړې وه، د رایې په اساس باندې اسماعیل هنیه صدر اعظم شوی و. نو ته څنګه د هغې خلک دا کوې؟ ته چې کوم مصالحه کوې ته دا نشې ویلی څوک دی څوک دی نه یي. دا بله دغه دی چې حماس به کاملا خالصه کېږي او نیست و نابود کېږي به. درېیمه دا ده چې دغه کارونه ترڅنګ به عربي نړۍ به اسرائیل سره خپل روابط نارمل کوي او اسرائیل به په رسمیت پیژني. تاسو ما ته ووایئ چې په دې کې کوم یوې د دولت د جوړولو لپاره هڅه ده او کار دی. نو دکې ما ته دا هڅه نه ښکاري. تاسو وکتل چې کله په غزې باندې د 20 میاشتې حملې وې، 80,000 ښځینه او ماشومان ووژل شول، 140,000 کسان ټپیان کړلی شول. غزه، خان یونس او رفح دا ټول په کامله توګه مسمار شول او 85% تر 90% د خاورو باندې مبدل شول. امریکا ونه ویلې چې دا اور بند کوي. خو کله چې د ایران 12 ورځې میزایلونه په اسرائیل راغلل او اسرائیل د ما سره مخ که، امریکا را مخ شه، اور بند یې وکړه او اسرائیل ته نجات ورکړه. دا د دوه مخیزې لوبه، دا د ډبل سټنډرډ، دا د حقوق بشر. دا د هغه حقوق بشر چې هلته انسانان د لږې نه مري، دی برق، اوبه، ډوډۍ هر څه پې بند کړي دي. او کوم ځای ته چې ډوډۍ ځي چې د توزیع وخت شي، فایر پې کوي، 50-60 تنه شهیدانۍ. دا د انسانیت، دا د حقوق بشر، دا د قانون د دنیا. نو تاسو یې دنه څنګه تمه لرئ چې دلته به یو دولت جوړ شي؟ یعنې زما په خوله د 100 وارې خاورې وسي. الله دې نه کوي چې فلسطین او د فلسطینیانو دا دغه داعیه ختمه شي، یعنې د اسلام دا داعیه ختمه شي. خو پلان هم دا دی چې دوی به دغه کنفرانس هم دغه موخې چې ورته تعین کړي دي، دا د دولت د جوړولو نه بلکې د فلسطین د کامل خاتمې لپاره پلانګذاري ده. فلسطین به کاملا له منځه دی وړي او دلته به د اسرائیل او امریکایانو قواوې دغه کېږي او د دې نه به د اسلامي نړۍ به امریکا کنټرولوي. ممکن چې خپله اسرائیل هم تضعیفه کړي ځکه چې پخپله به دلته راځي. دا د دوی پلان. دغه فرانسه ډېر منافقانه لوبه کوي. دا فرانسه چې ده دا د اسرائیلو نه ډېره زیاته د اسلامي نړۍ دښمنه ده. دا مکرون چې دی دا مکار دی. تاسو د نه کوم ځای کې د اسلامي نړۍ په دغه کې دا لیدی چې دا راغلی نن کنفرانس کوي. نو په دې دغه اساس سره د ده نه زما هیلې ده نشته دی. دا کنفرانس چې دی مثبت نه دی بلکې دا منفي دی او دا د اسلامي نړۍ په ګټه او نه د فلسطینیانو په ګټه نه دی. الله دې خپل رحم وکړي. د همدې سره خپل برنامه ختموم. تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.